فلسم کال د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر ابو طالب وفات شو د رمضان المبارک میاشت بعضی د شوال میاشت نو چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تر وفات کېده کنه نو د سره مشرکین مکه غیر چا پیر ناستو چې باقي ابو جهل او داسې نور سردارانو دي ناستو نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی او د خپل تر ته وی ای زماترو لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایا چې د الله په دربار کې ما تاسو د سفارش یو حجت میلوش چې زه د الله په دربار کې کم از کم ستاسو سفارش وکوي شم دا کلمه خو وایا لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه خو وایا کنه ابو طالب داسې غیر چا پیرو کتل ابو جهل ورته مخامخ ناستو ابو جهل ورته وی د پلار نکد دین د عبد المطلب دین پرې نه دی ګوره مرګ نه ولا یریږي د پلار نکد دین پرې نه دی نو د ابو طالب اخري الفاظ داو وی اموت على ملت عبد المطلب اے محمد صلی الله علیه وسلم زستا په دین نه زه د خپل پلار د عبد المطلب په دین باندې مړ کېږم زستا دین نه منم او چې د وفات شو مر شو نبی علیہ السلام ډیر زیات غمجن شو ډیر زیات غمجن او دستور کنه وخت باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی قسم په الله ترو زبر لګر هغه پوری د الله نه بخره غواړم تاسو چې الله نه منع کړي تاسو سره ډیر خکړی دي تاسو سره ډیر سختي برداشت کړی دي زبر الله نه ستاسو لپاره مغفرت تر خمه پوری غواړم تر څو چې الله نه منع کړي نبی علیہ السلام په خپل پر د پاره د مغفرت دعاګانې وختي الله د آیت نازل کو بما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم نو پیغمبر لره مناسب دي نو بل مؤمن لره مناسب دي چې د رشتہ دار او د پته چې دا کافر دی بیا ولهم د مغفرت دعا غواړي الله پاک پیغمبره ستا تر د دنیا نه کافر تل دی د مغفرت دعاګانې نه غواړي نبی علیہ السلام منع شو او بیا الله تبارک وتعالى آیات نازل کو انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء دا الله پاک پیغمبر د هدایت ستا په لاس کې نه دی چې ته چا سره مینه کوي او ته هدایت ورکړي هدایت د الله په لاس کې چې چا ته خوښ شي ورکړي یقینا ستا خپل تر سره ډیره مینه ده خو الله دا په قسمت کې ایمان لیکل نه نو انك لا تهدي من احببت ته هدایت نشي کولای الله پاک پیغمبر د هدایت اختیار زمون په لاس کې دی د دې وجه په خپل ایمان باندې ډیر زیات شکر استل پکار دی ډیر زیات شکر استل پکار دی چې کله ابو طالب وفات شو نو عباس رضی الله تعالی عنہ راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیم راو کنه یورارو دی ابو طالب استاد ډیر خدمت کړی دی ډیر زیات خدمت کړی دی آیا استاد خدمت په دته څه بدله ملاوي په آخرت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او دا بدله به ته ملاويږي چې بر جسم به د عذاب نه بچوي او د خپل د ګټو بوري په اور د جهنم کې وي خدای سي اور د جهنم به جداغه نه بدله دماغ هم خود کېږي الله دغه یو نقطه دا چې یقینا ابو طالب تمام جسم د نبی رسول الله د حفاظت لپاره وقف کړو تمام جسم او قدمونه په کفر باندې ټینګ کړیو قدمونه په باندې ټینګ کړیو قدمونه په اسلام نو ټینګ کړی ادي وجه بار دا دعا مختلف پکار دي ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله زمون قدمونه په اسلام باندې مضبوط کا دا قدمونه په اسلام کې نو قدمونه په کفر کې ادي وجه عذاب ورته د طرفه د قدمونه ملاوي علي رضی الله تعالی عنہ راغی چې کله ابو طالب وفات شو بعد علي رضی الله تعالی پلار ابو طالب ته پلارو دی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره اذا الله پاک پیغمبر استغه گمراه تر وفات شو استغه گمراه تر شو وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو سترګو وخت باندې وی علي لاشه دفن کا علي لاشه دفن کا اذا الله پاک پیغمبر په کفر باندې لاړو وی علي دفن کا کنه چې هم دفن کا لاشه دفن کا علي رضی الله تعالی عنہ غسل ولا ورکو دفن کو غسل ولا ورکو او دفن کو چې علي رضی الله تعالی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اغتسل علي ته خپل غسل وکوس خپل غسل وکا ادینه فقهاو دا مسله کړی دا چې وای کله یو انسان کافر ته غسل ورکي او علم بیا دې انسان له خپل غسل کول پکار دي خپل ورته څه پکار دي غسل پکار دي او د ابو طالب سلور زامنو یو طالب یو عقیل یو جعفر یو علي رضی الله تعالی دا سلور زامنو دا دوه په کفر باندې په دغه ټایم کې عقیل او طالب دا په کفر باندې او جعفر رضی الله تعالی علي رضی الله تعالی ایمان راوړو نو د دم میراث صرف د دوه زامنو ته ملاو شو عقیل او طالب ته جعفر رضی الله تعالی علي رضی الله تعالی په میراث کې اسلام ملاو نشو دا مسله ده د کافر نه مسلمان میراث نشي وړل د پلاری کافرو زامن مسلمانانو نو دوه زامن کافر هغه میراث واغسته چې کوم مسلمانانو هغه ته میراث کې اسلام ملاو نشو نو عقیل او طالب دغه میراث